د ننګرهار بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري د یونیسف په مالي او ویک موسسې په تخنیکي همکارۍ د کرکټ ټیبال سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار بدني روزنې او ورزش ریاست مسؤلین وایي په دغه سیالیو کې اووه لوبډلې برخه لري چې یوه اونۍ به دوام وکړي. اووه ټیمونه پکې ګډون لري او هدف ترې نه د ځوانانو دپاره یو سالمه تفریح ده، یو سالم رقابت دی، تر څو ځوانان په یو داسې یو رقابت باندې مصروفه وي چې هم دوی ته خیر رسېږي، هم ټولنې ته، او هم د دوی یو آینده ورسره برابرېږي. د اویک موسسې یو تن استازی بیا وایي دغه سیالیو څخه یې موخه د ځوانانو هڅونه، پیاوړتیا او ترمنځ یې سالم رقابت دی. ځوانانو لپاره موقع برابرې کړو، دغه کوم کدرونه چې موږ دلته لرو په ورزشي برخه کې دې لپاره یو داسې پلیټفارم برابر کړو تر څو پورې دوی خپل مهارتونه، خپل تجربې او هغه خپل سکلز چې کوم دي هغه روښانه کړي او په آینده کې دې لپاره ښې موقع برابرې شي، یعنې دې هغه څرګند چې کوم دی ویزیبل شي. د کرکټ دغه لیګ لوبغاړي په پیل شوو سیالیو د خوښۍ ترڅنګ دا ډول لیګونه د ځوان لوبغاړو د وړتیا څرګندولو لپاره مهم بولي. دغسې لیګونه په افغانستان کې وځي د ځوانو استعدادونو لپاره چې ښه استعدادونه راڅرګند کړي، او زموږ نور هم غوښتنه ده د دغسې مسؤلینو نه چې افغانستان کې دغسې ټورنمنټونه به لاره واچوي او ښه استعدادونه رامنځته کړي او افغانستان ته یې برسېره کړي. که څرنګه چې د اولمپیک یا بدني روزنې څخه دغه لوبې په لاره اچول شوي دي، د دوی نه ډېره زیاته مننه کوو چې دغسې فرصتونه د ځوانانو دپاره برابر کړي دي، ډېر زیات ترېنه خوښ یو. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د ننګرهار بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري د ورزشکارانو د هڅونې په موخه بېلابېلې ورزشي سیالۍ برابرې شوي دي.